د دوو خورو جګړه. په یو ارام او ښکلي کلي کې د جمعې په ورځ واړه بازار لګېدلی و. د کلي خلک له لرې لرې راغلي وو. ځینو مېوې خرڅولې، ځینو کالي، او ماشومان په خوښۍ منډې وهلې. فضا د خندا او شور نه ډکه وه. د بازار په منځ کې دوه خره تړلي ولاړ وو. یو یې د حاجي کریم او بل د ملک رحیم. دواړه خرکۍ او ځوان وو، خو یو د بل شتون نه شو زغملی. ناڅاپه یو خر د بل خواته ورنږدې شو. لومړی په غوسه وکتل، بیا یې چیغه کړه. بل هم په غوسه شو. لږه شېبه وروسته دواړه پر شا ودرېدل او په یو بلې لښتې پیل کړې. خاوره هوا ته پورته شوه، خلک وارخطا شول او شاته لاړل. یو تنکي هلک چې نوم یې جمشید و په خندا نارې کړې، واه، وګورئ څومره زوروره جګړه ده، نور هم وجنګېږئ. ځینې ځوانان هم وخندل لکه دا چې یوه ننداره وي. خو هلته یو بل ځوان چې نوم یې سلیم و خاموش ولاړ و. هغه د خلکو پر مخونو اندېښنه ولیده او پوه شو چې که جګړه همداسې دوام وکړي، خره به ژوبل شي او ښایي کوم ماشوم ته هم زیان ورسي. خره لا نور هم تیز شو. د دوی رسۍ سره ګډې شوې او خطر زیات شو. ماشومان له هم نږدې ولاړ وو. سلیم په چټکۍ سره مخکې ولاړ. هغه لومړی ماشومانو ته په لوړ غږ ویل، ټول شاته لاړ شئ، دا خطرناک دی. ماشومان لږ وېرېدل او شاته شول. بیا سلیم د دواړو خرو رسۍ ونیولې. خره لا هم په غوسه و او هڅه یې کوله چې یو بل ته ورسیږي، خو سلیم په زغم او قوت هغوی جلا وساتل. په همدې وخت کې حاجي کریم او ملک رحیم هم راورسېدل. دوی ژر خپل خرکلک ونیول او جلا یې کړل. لږ وروسته خاوره کښته شوه او فضا ارامه شوه. جمشید، هغه هلک چې مخکې خوشحاله او اوس خاموش ولاړ و، هغه سلیم ته وکتل او ویل، ما فکر کاوه چې دا یوازې تماشه ده، خو دا خو رښتیا خطرناک و. سلیم په نرمه لهجه وویل، زویه، هره جګړه په لومړي سر کې کوچنۍ ښکاري، خو که څوک یې مخه ونه نیسي لوی تاوان رسوي. که موږ د حیواناتو پر جګړه خوشحاله شو، سبا به د انسانانو پر جګړه عادي شو. د خلکو سرونه ښکته شول. هغوی پوه شول چې د خندا پر ځای باید مرسته یې کړې وای. حاجي کریم ویل، نن موږ یو مهم درس زده کړ. باید تل د سولې هڅه وکړو، نه د جګړې. جمشید مخکې راغی او په شرمندګۍ ویل، زه به بیا هیڅکله پر جګړه خوشحاله نشم. که کومه شخړه وینم د بندولو هڅه به یې کوم.